ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بادا د بیل بټن ووایو چې موږ نوې ویډیو تاسو ته تر ورسیږي. د هر شي خپل خپل خوند دی، د ام خپل ځای کوي، د سیب خپل ځای کوي، د انګور خپل ځای کوي، د هرې میوې خپل ځای کوي کنه. واړه فنکاران بهترین دي چې چا ویلي دي خپل خپل خوند دی. او د معاشري چې کوم عوامو ته د چا په ذریعہ ډیره رسیدلې ده یا عوامو د چا په आवाज ډیره قبول کړې ده، بیا هغه دوه فنکاران ډیر مشهور دي. یو خیال محمد چې د پښتو چې دغه ثاني نه و، دغه ذکر نه کول پښتو فن باندې سره بیا بینصافي کول دي. او بیا دمساز مروت مرحوم خدای دې وبخشي چې د په आवाज باندې د ما شاعري ډیره خورسلې ده، بلکې دومره مشهور سره و چې افګار دمساز سره لازم او ملزم دي. دا سوز او ساز سره ګډ سي خوند پیدا سي، دا افګار کلام دمساز سره جوړیږي. دا شیرونو چې د خلکو ویلا نو داسې خل محمد د دمساز په اوازونو چې ډیره زیاته بیا نه پس خو جدا سه تاسو خپل ذکر وکړو د افغانستان نه واخله د مروت پورې داسې سنگر نه دی پاتې، سلی داسې ګلوکار سندرغاړی نه دی پاتې چې د ما غزل یا د ما سندره نه ویلي. هغه چې ډېر ډېر ښه فنکاران دي ټولو ویلي دي، خو زیاته شاعري ما وله چې دا هغه د خیال محمد د دمساز په اوازونو چې عوامو ته رسېدلی. او د موږ علاقې چې کوم ګلوکاران دي بیا هغه خپل میوزیک ته چې ورسېږي بیا هغه محنت پرېږدي، نو دوی دپاره چې داسې الفاظ داسې خبرې چې غربت مخ ورکسا فنکاران غریبان، بیا د موږ علاقې فنکاران ډېر غریبان. غریبات یې زده کړې ته نه پرېږدي، دو چې څه نه څه زده کړي بیا دو پیسې ګټل شروع کړي، فن زده کولو ته توجه نسی ورکوي. دو وایي دومره مو زده کړه چې رزق مو په ما تېږي، ټایم په تېرېږي. او زه وایم چې یو کار سړی کوي بیا د تر اخره حده پورې کوي. دا یو فن ده، دا ورکېږي لګیا ده، د دې زده کول پکار دي. دا یو موسیقي موږ سره له ازل نه راغلی ده، نن دغه نه ده. او دې پر توجه کول پکار دي، د دې زده کړه بیا شعر او شاعري دا فنون لطیفه چې موسیقي راځي پکار دي چې خودو غریبانو چې دوته حکومت لوري نه کوچ وظیفې لا چې داسې نور څه خو وینه، نو دو غریبان بس چې زکړه ته چې نه دي استادانو ته چې نه بیا دو معاشي له سره کمزوري سي. نو دا غټه وجه چې دا غربت ده. خو بیا هم لګیا دي دا کوم نوجوانان فنکاران دي د مروتو چې دا چند کسان مجوزو شمیر یو نامونه چې اخرنه بیا ماته ډیریږي. او ماشاءالله څومره د نوجوانان فنکاران د مروتو دي دا په نسبت د غنورو شدي دا چې مهنت کوي لګیا دي. پښنو مېرو باندې راخور د پسرلای د وطن، راخور د پسرلای د وطن، څومره رنگین رنگین مې د مازدیګرای د وطن. او راشه د لوړو حوصلو استقامت وګورو، راشه د لوړو حوصلو استقامت وګوره، سر په وطن قربانوي هر یو ظلمای د وطن. څومره رنگین رنگین مې د مازدیګرای د وطن. او داسې کامونه ماته نخري د هیچا د لاسه، داسې کامونه ماته نخري د هیچا د لاسه چې د وطن په مینا مصفي هر سړی د وطن. او موږ د اغیارو د فریب په ګلدرو څه کوو، د فریب په ګلدرو څه کوو، موږ به ورنوکو په دې ګلو یو ازغای د وطن. موږ د اغیارو د فریب په ګلدرو څه کوو، موږ به ورنوکو په دې ګلو یو ازغای د وطن. او دا شین کې غرونه دریابونه ګلورین رنگونه، دا شین کې غرونه دریابونه ګلورین رنگونه، نشته د نشته په خایس کې څه کمای د وطن. او منم چې مینا د مجنون به د لیلا سره وا، منم چې مینا د مجنون به د لیلا سره وا، ما ته د خپل ځانه ګران د خپل لالای د وطن. منم چې مینا د مجنون به د لیلا سره وا، ما ته د خپل ځانه ګران د خپل لالای د وطن. او دلته حیا ده، دلته مینا د خلوص ته رازه، دلته حیا ده، دلته مینا د خلوص ته رازه، دلته پت پیژني هر یو بچای د وطن. دلته
دلته حیا ده دلته مینه د خلوص دی رازا دلته پت پیژني هر یو بچای د وطن او د خپلواکۍ ډیوې په خپلو وینو بلې ساتو د خپلواکۍ ډیوې په خپلو وینو بلې لرو په خپله مړ شو خو زمدی ساتو په خپله مړ شو خو به کار ساتو زمدی د وطن د خپلواکۍ ډیوې په خپلو وینو بلې لرو په خپله مړ شو خو به کار ساتو ژوندی د وطن او افګاره ګران دي په پردي وطن کې ژوند تېرول په خپله خاوره کې مزه کوي مرګی د وطن موږ ته د ډېرو قربانیګانو نه پس د موږ پلارانو نیکانو موږ مشرانو په دې وطن د دې خاورې حاصلولو لپاره لویه وینه تویه کړې ډېرو کورونه پیښې دي مسافر تللي دي او تکلیفونه یې تېر کړي دي دا موږ ته په اسانه نه ده میلاوسلی د دې حفاظت کول خاوره مور وي مور دا موږ ته د دې مور په غېږ کې موږ لویسلي یو د دې خاوره نه موږ خورو د دې خاوره نه موږ څکو د هغې چې کرو د هغې خاوره چې مو نیکان پلاران ښخ دي نو د دې خاورې سره مینه کول حب الوطن من الایمان د ایمان سره تعلق لري او د دې خاورې سره غداري خپلې مور سره غداري ده مور سره هغه غداري کوي چې هغه ته کوم ټکی زه په دې سټیج نه څه کول افګار صاحب د پروګرام وخت ختم دا طرف سره نږدې کېږي او خپلو خوږو اورېدونکو ته په خپلو زه دغه زلمیو ته ځوانانو ته دوه درې شعرونه څلور د رنګین چې دوه ته مې رنګین شعرونه وکړونه ویله حقیقت دا ده ما سنجیدګي طرف ته زه لاړم ما سره زه د غزل شاعر یم د ما غزل چې رومانیت ته غزل ده مشهور ده خو ما هغه ټچ نه کړ اخر چې درې څلور شعرونه هغه یوه کیته میسج عوام ته د ډیره نازه د نکونو په سرونو رازه د ډیره نازه د نکونو په سرونو رازه لکه خارو د دیوالونو په سرونو رازه د ډیره نازه د نکونو په سرونو رازه لکه خارو د دیوالونو په سرونو رازه او د دیدن لارې که دنیا د دیدن لارې که دنیا را باندې بندې کړلې د دیدن لارې که دنیا را باندې بندې کړلې پښتنې ته د دنګو غرونو په سرونو رازه د دیدن لارې که دنیا را باندې بندې کړلې پښتنې ته د دنګو غرونو په سرونو رازه او موږ پاڼې درته واچول په لاره زړونه موږ پاڼې درته واچول په لاره زړونه ته چې راځې زموږ د زړونو په سرونو رازه موږ پاڼې درته واچول په لاره زړونه ته چې راځې زموږ د زړونو په سرونو رازه او ستا قدمونو کې پراته دي د جهان سرونه ستا قدمونو کې پراته دي د جهان سرونه نیازبینه یاره په سرونو رازه ستا قدمونو کې پراته دي د جهان سرونه نیازبینه یاره په سرونو رازه و افګاره ته که په رښتیا غواړې سرې شونډې د یار افګاره ته که په رښتیا غواړې سرې شونډې د یار نو بیا راځه د سرو ورونو په سرونو رازه و آخر چې دا یوه کیته دا ما میسج ټولو نوجوانانو ته ټولو مینوالو ته ټولو پاکستانیانو ورونو ته خوشبویي خوره ورکه لکه ګل شه خوشبویي خوره ورکه لکه ګل شه د هر چا سه د بورا سه د بلبل سه خوشبویي خوره ورکه لکه ګل شه د هر چا سه د بورا سه د بلبل سه او نفرتونو ته طلای ورکه افګاره نفرتونو ته طلای ورکه افګاره په دنیا کې چې ته د هر چا خپل شه ډیره شکریہ افګار صاحب دیتا ډیره مو شکریہ دا کوم خپل طرف نه خپل ریډیو طرف نه خپل مینوالو طرف نه ډیره مننه ګران اوریدونکو د ادبي ستوري پروګرام وخت او سر تر سیږي چې بیا د ادبي ستوري پروګرام وخت وي هغه چې با تاسو سره میزبان ګل خان ګل اف ام لکی 88 نه یو بل شاعر تاسو ته راولوي تاسو ته دا پروګرام د مخ ته بل پروګرام پرې ورته اجازه خپل